شپه او ورځ څنګه په ما باندې تیری د نصیحت څخه ډکې خبرې شپه او ورځ څنګه په ما باندې تیریږي محترمو عزتمنو تاسې دا ښه په غور سره واورئ چې مور څوک ده. دغه لیکنه حضرت عثمان نوري کړې ده. زه په خپل اواز کې ستاسو سره شریکول غواړم. غږ چې راته وکړې را ژوندی سمه مورې د اواز نه دې لوګی سمه. پورته بیت د پوره کمال نه ډک کلام دی، ځکه چې د مور غیږ د ژوند د پیل لومړی زانګو ده چې دغه ژوند په ماشومتوب پیل او په بوډاتوب پای ته رسي. د مور غیږ د نړۍ د سپېڅلي او رښتینې عاطفي سرچینه ده. مور د ژوند هغه هستي ده چې د ستایلو لپاره له ما سره الفاظ نسته، ځکه مور د ژوند هغه ستره ډالۍ ده چې که یو ځل یې له لاسه ورکړې بیا یې لاس ته نسې راوړلی. په دې نړۍ کې یوازنۍ مینه چې رښتونې ده هغه د مور ده چې له خپل اولاد سره کوي. که د مور د مینې پوښتنه له بېمندو نه وپوښتې بیا به مو سرونه په ښه لیوالتیا او افسوس سره در خلاص کړي. مور د غم په وخت کې ډاډګیرنه، د ستونزو په وخت کې هیله او د کمزورتیا په وخت کې د پیاوړتیا ورکوونکې ده. مور د مینې، مهربانۍ، خواخوږۍ او د بخښنې ستره منبع ده. هغه څوک چې خپله مور له لاسه ورکوي هغوی په حقیقت کې هغه سپېڅلی روح له لاسه ورکوي چې تل دوی ته دعا کوي او د دوی ساتونکی وي. د دې لیکنې لوستونکو په هغه موقف کې چې تاسو نن یاست او یا چې په راتلونکي کې له تاسو شخصیت جوړیږي دا پر تاسو ستاسو د مور احسان دی. مشران وایي د مور لپاره هر څوک پرېږده خو د هر چا لپاره مور مه پرېږده. زما تند بېلیدو کله ماتېږي. مور هغه څوک ده چې په زړه کې ټول دردونه پټوي خو اولادونو ته یې نه ښکاره کوي څو خواشیني او فکر یې خراب نسی. د مور او پلار احترام دوی ګټې لري. لومړی دنیاوي ګټه دا ده چې له هر ډول غم او آفت نه به په دنیا کې خلاصون مومي. دویم اخروي ګټه دا ده چې د مور او پلار په احترام او رضایت د الله جل جلاله رضایت ترلاسه کولی سي. د یو غورې وینا مطلب دی چې مور ته مې وویله که جنت ستا دی نو ولې دې د پښو لاندې دی. هغې راته وویله هغه مې په مځکه کښېښوي چې تا په غیږ کې واخلم. یعنې جنت مې مځکې ته کې ستا په غیږ کې بسا د سپېره قبرونه ښکاره کېږي. مور د ژوند هغه هستي ده چې د ماشوم هغه خبرې چې یو کوچنی یې نسي بیانولی یوازې یو مور ده چې پر هغه پوهیږي. درنو لوستونکو اورېدونکو که خپل والدین مندې او پلرونه مو له لاسه نه وي ورکړي هیله ده چې دغه زرین چانس له لاسه ور نه کړي د هغوی ډېر قدر او عزت وکړي. د محترمو عزتمنو مور او پلار دا هم ستا جنت دی هم دوزخ. که چیرې ته دې خوشحاله وساتې د دې سره مینه او محبت وکړې د دې سره ښه سلوک وکړې د دې خدمت وکړې دې زهیر نه کړې نو د جنت دروازې به تا ته په استقبال کې خلاصې وي. که چیرې خدا نخواسته تاسې مور زهیر کړي پلار زهیر کړي
د مور او پلار ناقدري وکړي، د هغو زړه ته زحمت، تکلیف، مشقت ورسوي، د هغو هېڅ قدر ونه کړي، نو یقینا د دوژخ دروازې به ستاسې دپاره خلاصې وي. او د جبرائیل علیه السلام د هغه شرع لاندې به راسي چې هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایله چې هغه کس دې هلاک سي، تباه و برباد دي سي چې د چا مور او پلار یا د دې دواړو سه یو ژوندی وي او دوی د هغه په ذریعه سره جنت ترلاسه نه کړي، یعنې د هغه خدمت ونه کړي او خوشحاله ونه ساتي، نو دا سړی دې هلاک سي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم پر وفرمایل چې آمین. څومره رحمت للعالمین نبي و، چاته شرع نه کوله، څومره د خپل امت دپاره به هغه غمجن کېدو. لیکن د داسې سړي چې مور و پلار ځې ناراضه وي او د مور و پلار د وجې څه دی جنت ونه ګټي، نو د جبرائیل امین علیه السلام پر دې شرع باندې امین ویلی. نو پکار دا د عزتمنو دا هغه رشته ده چې الله جل جلاله و دې ته د ویلو د اف ویلو څخه هم منع کړی ده. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، چې تاسې اف هم ورته کوئ. الله دې موږ ته د خپلو مور پلار قدر په نصیب کړي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. مثال معلومیږي لنی بعدم الخبر تزرکیږي، محبت یې بمثال معلومیږي لنی بعدم الخبر تزرکیږي، شپه او ورځ څنګه په ما باندې تیریږي لنی بعدم الخبر تزرکیږي، لنی بعدم الخبر تزرکیږي. کله کله تیر وختونه را په زړه شي، کله کله تیر وختونه را په زړه شي، کله کله یادونه را په زړه شي، کله کله یادونه را په زړه شي. زما تند بلیدو کله ماتیږي نن مې بعدم الخبرو تزرکیږي، زما تند بلیدو کله ماتیږي نن مې بعدم الخبرو تزرکیږي، شپه او ورځ څنګه په ما باندې تیریږي نن مې بعدم الخبرو تزرکیږي، نن مې بعدم الخبرو تزرکیږي. په دې کلي کې بل څه نشته سعادته، په دې کلي کې بل څه نشته سعادته، په دې کلي کې بل څه نشته سعادته، په دې کلي کې بل څه نشته سعادته. بس د سپېره قبرونه ښکاره کېږي نن مې بعدم الخبرو تزرکیږي، بس د سپېره قبرونه ښکاره کېږي نن مې بعدم الخبرو تزرکیږي، شپه او ورځ څنګه په ما باندې تیریږي نن مې بعدم الخبرو تزرکیږي، نن مې بعدم الخبرو تزرکیږي، شپه او ورځ څنګه په ما باندې تیریږي نن مې بعدم الخبرو تزرکیږي، نن مې بعدم الخبرو. زمون زړه مولوي عبدالرحمن د صمیم لکه ملخ خپل مسیر ته روان د صمیم او روان د صمیم، د صحاح او قرآن ترجمان د صمیم لکه ملخ خپل مسیر ته روان د صمیم او روان د صمیم.